دعا نه بعد په مخ باندې لاسونه راښکل دا مستحب عمل دی. د دو صحابه کرامو نه ثابت عمل دی. یو عبدالله بن عمر رضی عنهما او بل عبدالله بن زبیر رضی الله عنهما. امام بخاری رحمت الله علیه په الادب المفرد 609 رقم باندې د دواړو اثر ذکر کړی دی. غدالتي عن أبي نعيم وهو وهب قال رأيت ابن عمر وابن الزبير يديران بالراحتين على الوجه. أبو نعيم وهب واي ما عبد الله بن عمر رضي عنهما أو عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما ولد دعاء كولا يديران بالراحتين على وجه تيرول بيرخ كلب لا سنة مخبان. د دې روایت رجال ټول ثقات دي، سند حسن دي. ابراهيم المنذر ثقه دي، امام بخاري رحمه الله عليه استاذ. محمد بن فليح صدوق راوي دي، حسن الحديث. او داغي پلار چې دي فليح ابن سليمان دام حسن الحديث راوي دي. او ابو نعيم وهب دا ثقه دي. نو رجال ټول صحابه کرام چې عمل کې په باب د عبادتو کې دا په حکم د مرفوع وي، ځکه عبادتونو کې توقیف دي، د ځان صحابه کرام یو عبادت نشي کولای. دې باره کې نور مرفوع احادیث هم راغلي، 3 احادیث، هغه 3 واړه ضعیف دي. یو سنن ابي داود کې راغلی 1492 رقم باندې د صائب بن يزيد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا فرفع يديه مسح وجهه بيديه. دې حدیث سند ضعیف دی. حفص بن هاشم بك مجهول راوي دی. الله اکبر. بل روایت راغلی دی سنن ابي داود کې دی 1415 کې پای کې دا راغلی دی چې صلى الله ببطون كفركم ولا تسألوه بظهورها فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم. دا بيهقي سنن الكبرى کې دا روایت راوړی دی. سند ضعیف دی. په سند کې عبد الملك ابن محمد ابن أعين او عبد الله ابن يعقوب دا 2 راوین دي او هما مجهولان، دواړه مجهول راوین دي. پکې یو بل روایت سنن ترمذی کې راغلی دی 3380 باندې عبد بن حميد مسند کې راوړی دی. عن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه. دا ترمذي روایت دی، سند ضعیف دی. حماد ابن عيسى بکی ضعیف راوی دی. نو مرفوع روایتونه پکې 3 راغلي، 3 واړه ضعیف دي، یو بل تقویه نه کوي، ضعف پکې شدید دی. او دا موقوف روایت پکې د عبدالله بن زبیر او عبدالله بن عمر رضی الله عنهم دا سند حسن دی. نو دین استحباب ثابتېږي، دا عمل مستحب دی. په مخ باندې الله سره اخکل پس د دعا نه دا مستحب عمل دی. د صحابه کرامو دا عمل کړی، نبي اسلام به لیدلی د صحابه کرام بدعات نه کوي. باب د عباداتو کې د صحابي نه یو قول یو عمل نقل شي، دا په حکم د مرفوع کې وي. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.